لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. كتاب رياض الصالحين. بدي كتاب کې اتم نمبر کتاب دا شروع کیږي چې پدې کې د سفر ادبونه دي. یو سلو شپږ شپېتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې د پنجشنبې په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې د سفر ته وتل او د دغه ورځ باندې وختي وتل، د ورځې په اول کې وتل، دا یو سنت عمل دی، مستحب عمل دی. اول نمبر حدیث عن كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك رضي الله عنه روایت کې ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. یقینا النبي صلى الله عليه وسلم د تبوک غزوې ته د پنجشنبې په ورځ باندې ووتو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تبوک غزوې ته تو نو د زیارت په ورځ او پنجشنبې په ورځ باندې ووته. وکان يحب ان يخرج يوم الخميس، او نبی صلی الله علیه وسلم به مینه کوله، خوښوله به چې هغه د پنجشنبې په ورځ باندې سفر ته وځي. غزوه تبوک ته نبی صلی الله علیه وسلم وتلی او د پنجشنبې په ورځ باندې چې دا غزوه د رجب په میاشت کې په نهم د هجرت باندې واقع شوې وه، د رومیانو سره وه. او تبوک تقریبا دا د مدینې شمال طرف ته واقع د 200 کیلومتره، دا د مدینې لرې دی. یو بل روایت کې راځي په روایت صحیحینو کې لقلما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج الا فی یوم الخمیس. ډیر کم نبی صلی الله علیه وسلم په نور ورځو کې سفر ته وته. یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر دا د پنجشنبې په ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې د پنجشنبې په ورځ باندې دا سفر ته وته. دا بل روایت ته عن صخر ابن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه. صخر ابن وداعة دا صحابي روایت کوي، دا د غامدي قبیله سره تعلق ساتي. د غامدي قبیله دا د از قبیله کې دنه یو دغه شانته یو خاندان دی، حجاز والاونه دی دا، او طائف کې دا قبیله اوسېدله. دا صحابي روایت کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اللهم بارک لامتی فی بکورها. یا الله زما د امت د پاره خیر واچي او برکت واچي په وختیوالي د هغې کې. یعنی یا الله زما د امت د پاره ته خیر او برکت واچي چې هغه د ورځې په اول کې کار ته وځي، سفر ته وځي. الله دوی د پاره خیر واچي په دغه کې. هر یو کار دغه شان دا وختي په کار یو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان دعا کړې ده چې څوک دغه شان د سحر وختي دغه شان د سفر شروع کوي. وكان اذا بعث سريه او جيشا بعثهم من اول النهار. بيدا سخر وی نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو کله چې به یو د لخر یو دسته لګله، سریه به لګله، او یا یو لخر به لګو چې دا غټ لخري سریه تقریبا د 300 یا 300 نه کم عدد نفری دغه شان د لخر د سریه وی، او جيش دا دغه نه ډیر زر 1200 دغه شان د نور هم دغه شان دغه ته ویل کیږي لخر چې غټ عدد پکې وي. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو سریه لګل یا به لخر لګو بعثهم من اول النهار. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم با هغه د ورځې په اول کې لګل، یعنی وختي به نبی صلی الله علیه وسلم دغه شانته هغه لخرې هغه به رسختولي. وکانه صخر تاجرا. په دې روایت کې یو راوی دی عماره بن حدید ورته وی، هغه وی وکانه صخر تاجرا. وی دا صخر چې و دا صحابي دا یو سوداګر او تاجر. وکانه يبعث تجارته اول النهار. او دې صخر به دغه شان د خپل تجارت به لګو په د ورځې په اول کې، یعنی چېرته چې به مال لګو، چېرته نه به چې مال لاوړو، نو دغه شان څه به کول، خپل نوکران مزدوران دا به د ورځې په اول کې تجارت پسې لګل. دې عادت داو. نو فاثرى وكثر ماله.
وی مال دغه شان د دې تجارت هم ډیر زیات کامیاب او د دې مال هم ډیر زیاتو مال هم الله ول ډیر کړو او تجارت هم دغه شان د کامیاب تجارت او ګټه به ډیر زیات کولی وجه دا و چې دی به دغه شان د خپل تجارت هغه به وختي لګو خپل کار روزګار دا به وختي شروع کو الله تعالی ول ګډي زیات خیر وبکته چولیو د روایتونو مقصد دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سفر په ودولو کې یو سنت داو چې هغه د زیارت په ورځ باندې سفر کو د 5 په ورځ باندې وجه سوا علما وجه ذکر کوي او دا چې وې دا د 5 په ورځ چې وا نو دایسي برکتی ورځ ده ډېر د خیرونو والا ورځ ده ځکه په دې ورځ باندې اعمال الله ته پیش کیږي عمل الله ته پیش کیږي او د الله پیغمبر ځکه دغه شاته په دې ورځ سفر دا غوړه غنو بل دا خبره چې دلته ورځ د جمعې را روان سبا د جمعې ورځي نو د الله پیغمبر عادت دا چې یا به د جمعې ورځ نه کوشش وکړو چې یو ورځ مخکې سفر شروع کړي د الله پیغمبر با د جمعې په ورځ باندې سفر داخنه غنو چې سفر د جمعې په ورځ باندې وکړي نو دا به خنه غنو نو د 5 په ورځ باندې اسلام وته یا به داګه نه چې دا شانته 5 په ورځ پاتې شو نو د الله پیغمبر په جمعې باندې سفر نه کو بلکې د خالی په ورځ خپل سفر شروع کو یا علما ذکر کوي په دې ورځ باندې اسلام خپال نیو خپال شریعت کې شته دي نو په دې ورځ باندې به خپال نیو یاره په دې ورځ باندې سفر وکي هغه سفر کې الله خیر اچي هغه سفر د خیرونو او برکتونو ډکوي نو ځکه په دې ورځ باندې سفر پکاره زمونږ اسواس لپاره سنت عملدار چې کله سفر کوو د الله د پیغمبر طریقه دا وا چې هغه به د 5 په ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې سفر باغی کوو الله دې خبرو متسامح کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد